لوبیا انسان ته څومره ګټې لري؟ سلام او نیکې هیلې ښه راغلاست زموږ فیسبوک پاڼې ته او یوټیوب چینل ته. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ. لوبیا یو له هغه خوراکي توکو له جملو څخه ګڼل کېږي چې ګڼې روغتیایي ګټې لري او استعمال یې د روغتیا لپاره اړین وي. دا خواړه کولی شي چې د انسان د بدن ډېر ویټامینونه پوره کړي. لوبیا ډېر ډولونه لري. معمولاً واړه بوټو کې د کپسول په څېر یو پوښ کې وده کوي. باید ووایم لوبیا د حبوباتو له ډلې څخه دی چې مختلف ډولونه لري. لوبیا د پروټین یو غني سرچینه ده، له همدې کبله د ورزشکارانو د پام وړ خواړه ګڼل کېږي. د دې ترڅنګ لوبیا د فایبر او ویټامینونو، ویټامین بي، ویټامین سي او ویټامین ډي درلودونکي دي. په لوړه کچه د انټي اکسیډنټ په درلودلو سره د سرطان په مخنیوي کې هم خورا ګټور ثابتېږي. د لوبیا ډولونه: توره لوبیا، تور سترګې لوبیا، سره لوبیا، سپینه لوبیا. لوبیا د سترګو د نظر له کمزوري نیولو او د وینې تر کمښت پورې تر ټولو ستونزو په درلودلو سره ډاکټران لارښوونه کوي چې لوبیا استعمال کړئ. لوبیا په خپل جوړښت کې پروټین، فایبر، مګنیزیم، پتاشیم او نور اړین غذایي توکي لري چې د ګټو په نظر کې نیولو سره ورته د غریبانو غوښه هم ویل کېږي. یعنې غریبان کولی شي چې د غوښې پر ځای لوبیا استعمال کړي. همداراز په لوبیا کې فایبر په ډېره اندازه سره وي چې د زړه د ناروغیو مخنیوی کوي او شریانونه آزاد ساتي. په لوبیا کې موجود فایبر د هضم لپاره لاره پرانیزي او د کلسترول په خارجولو کې مرسته کوي او د استعمال په پایله کې اضافي او منفي کلسترول له منځه ځي. دا راز لوبیا د انټي اکسیډنټ درلودونکي وي چې ژامو ته پیاوړتیا ورکوي، د وینې شکر برابر ساتي او د اوسپنې کمښت پوره کوي. ترڅنګ د لوبیا استعمال وزن کموي او په ورځني ډول استعمال په وزن کې په تیزۍ سره کمښت راولي. د زړه روغتیا: هغوی چې په کافي اندازه لوبیا خوري نسبتاً هغو ته چې لوبیا کمه خوري په لږه اندازه د زړه او مغز له سکتې مخه کیږي. ترسره شوې څېړنې ثابته کړې چې د زړه ناروغۍ او د لوبیا د کم مصرف ترڅنګ اړیکې موجودې دي. یو بلې څېړنې ښودلې چې لوبیا خوړل د کلسترول کچه هم ټیټوي، په داسې حال کې چې لوړ کلسترول د زړه د حملې او نور ناروغیو سبب کیږي. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.